دا یو ورور سوار کړی دی د رضاعت غوږ ورته کړي چې پې پوه شئ صحیح وایي چې زما سخر چې دی د خپلې مشرې خور پیس کړي دي یاد کړئ دا سوال کې بیا تپوس وکړم چې ته معلوم وي وایي چې زما سخر د مشرې خور پیس کړي دي چې هغه خور یې خپله خور نه دی هسې پلار کې ورسره شریکه ده مور کې نه ده د څلورو پیرو نه زیات نو وایي دی خو د هغې په بچو باندې حرام شو او د هغوی لپاره محرم شو ځکه چې وایي دی خو د هغوی ورور هم شو یو خو د دې خور دی د مخکې نه رور دی نو د دې بچو یې څه دی ماما یې دی او چې د رضاعت ته لاسه د هغه د بچو څه شو رور شو نو دوه خبرې شو سوال اوس دا دی چې د دې سخر د بچي دا هم په هغې په بچو حرام دي د دې سخر د بچي دا هم د ده د خور په هغه بچو باندې حرام دي یو دویم دا زما دا ښځه چې ده زما دا ښځه دا د دې خپلې ترور د هغه بچو سره د هغه زامنو سره لاس میلاولی شي او که نه د هغوی په مخ کې مخ کاره کولی شي او که نه تاسو به سوال پوهلی شو پوه نه شوئ ما په انګلیش کې وي یو سړی دی د هغه سخر دی محمد د یو سړي سخر دی محمد د محمد خور د فاطمه محمد پی وسکل د چا د فاطمې د څلورو نه زیات ځله اسکلي دي سوال اوس دا دی چې د محمد دا بچي دا هم د فاطمې په بچو باندې حرام دي دویم سوال دا دی چې د دې محمد دا ښځه چې ده نه د دې محمد دا زوم چې دی بچی چې لور واده ده هغه دا سوال کوي چې زما دا ښځه چې ده چې هغه د دې محمد څه ده لور ده په دې باندې د فاطمې د زامن چې کوم راځي د دوی په مخ کې پرده کول لازم دی او که نه پوه شوې اوس که نه یې پوه شوې هغه ستاسو خپل دغه جواب د دې مسلې هغه واوره به کېدای شي ښه پوه شي که چېرته د سخر د دې خور پیس کړي 5 پیرې یا د 5 نه زیات 2 کاله کې دننه 2 کاله کې دننه څه معنی چې 2 کاله عمر یې دی کې دننه نو دی د دې خور څه شو روري شو ابا روري شو رور خو یې د مخکې ده دی د دې خور څه شو زوی شو رضاعي زوی شو چې زوی شو نو د هغې د بچي د دې څه شو رونه او خویندې نه شو اوس د ده دا بچي چې دي د ده د سخر دا بچي دا په هغوی حرام نه شو ولې پې حرام شو دوی هغه د دوی څه شو ترونه او تروریانې شو ترونه او تروریانې یو خو جواب دی کوي شو چې د ده دا بچي د دې سخر دا بچي دا د خور په هغه بچو باندې څه شو حرام شو بله مسله د ده د دې ښځې مسله وایي چې زما دا ښځه که چېرته زما د دې سخر د خور د بچي راځي کور ته او د سخر د خور د بچي د دې څه دي د دې ښځې بغیر د دې رضاعت نه د ترور بچي دي د ترور د بچو نه خو پرده کوي که نه که نه به کوي به اوس سوال دا دی چې دلته چې دا رضاعت ثابت شي نو بیا به پرده کوي او که نه تاسو وایئ بیا څه شو بیا یې ترونه که ماماګان شو
ترونه شو او تروریانی شوی نو ترونو نه پرده خو نه لازم پوه شوی بس پوه شو میری مسئله دغه ده حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ستاسو میان دي رضاعت تلاس ستاسو خين دي رضاعت تلاس دسبتاسو بني حرامي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رضاعت تلاسم آغا سا حرامی کی چی پا نسب کی حرامی یعنی نسب کی تر بانی روی رسده حرام ده کن دلتا چی کل دقا ده دی رضایی ترشو زکر چی علتا ده دی خزی ده پلار چی ده آغا ده ترور بچه شو نو چی بچه شو ده نور بچی ده آغا رونه شو نو چی دا غرونه شو نو دی جنی دی خزی سه شو ترونه شو نو چی ترونه شو نو ترور یا دا تروریانی او تر دا طول با محارمو کی رازی نو دا دی با مخ کی کچرتا دا مخ کارکی یا دا غوی سر لاس ملاوی نو دا کار سره جایز دی والله اعلم